بأول غرسنا د نصیحت اسه من أمانينا لنهدي الكون زهرات شذاها الأعين سرينا د یو مسلمان پر بل مسلمان باندې کم حقوق دي د حضرت علی رضی الله تعالی عنه صد عام مسلمانانو دغه حقوق را نقل سوي مسلمان دي د خپل مسلمان رور لغزش غلطي معاف کوي د هغو عیب دي پټوي چې کله هغه تاته یو عذر وکړي هغه عذر یې قبلوه د هغه تکلیف لرې کوه همیشه د هغه سره خیرخواهي کوه د هغه حفاظت او محبت ورسره کوه چې ناجوړه وي پوښتنې له ورځه چې مړ سي جنازې ته راځه چې ډوډۍ دعوت درته وکړي هغه قبلوه چې هدیه درکړي هغه قبلوه چې کله ستا سره احسان وکړي د هغه بدله په احسان ورکوه د هغه د نعمت شکر ادا کوه د ضرورت پر موقع باندې د هغه مدد کوه د هغه د اهل و عیال حفاظت کوه چې د یو چا سپارش درته وکړي هغه سپارش یې قبلوه چې کله نورژۍ وکړي دی الحمدلله ووایي نو ته یرحمک الله وایه چې څوک پر هغه باندې ظلم کوي ته مدد کوه سلام ورته کوه او د سلام جواب یې ورکوه غیبت یې مه کوه ځاني او مالي نقصان مه ورسوه چې کومه خبره د خپل ځان دپاره خوښه کې هغه خبره د هغو دپاره د دې سره نور هم ډېر تنور في ليالينا بأول غرسنا نشدو ونرسم من أماني د کافرانو کم حقوق دي مسلمان نه دی لیکن انسان خو دی د انسان کېدو په وجه د هغه مې څه حقوق سته بې ګناه کافر ته څه ځاني او مالي نقصان مه ورسوه بلا وجه د هغه سره بد اخلاقي بد زباني مه کوه که چیرې هغه کافر په مصیبت یا په غربت کې مبتلا دی ته یې ووینې نو د هغو مدد کوه ډوډۍ ورکوه اوبه ورکوه علاج یې کوه چې شریعت څومره سزا دته ورکړې وي د هغه څه زیاتوب مه کوه ظلم زیادتي مه ورسره کوه د هغه دپاره د اسلام دعاګانې غواړه د هدایت دعاګانې غواړه نو باید دغه د کافر او د مسلمان د دواړو حقوق موږ تاسې زده کړو او عمل په وکړو د مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب د نشراتو څخه منتخبي ویناوي شذاها الأعين سرينا شذاها الأعين سرينا وسارة قولها حكم وفكر صائب فينا حنان الود زاهرة بقلب عامر دينا علية قد رقت مجدا عليا شامخا فينا رضا تحلو ببسمتها لها صرنا محبينا عبير للعطاء نبع